السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پښتو سکیچ ویل زده کړې ته پخیر راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د ځینو اپلیکیشن چې مشکلات لري او یو ورور موږ ته رالیږلی دی چې زما اپلیکیشن داسې مشکل لري چې مثال د هغې کومه داسې هر شی نیمایي نیمایي کېږي او دی هم بل عکس د مثال دلته موږ هغه کړی یعنې سکرین پوره نه راځي. نو د دې لپاره موږ دا پروجیکټ خلاصوو. دلته به تاسو کاپي باندې کلیک وکړئ چې کومې لایبرریانې دي هغه مثال ستاسو په موبایل کې مخکې موجودې دي نو هغه هم بیا پرې کاپي کوو. نو دا هم دلته راغی که ریسټور شو دا پروجیکټ. نو اوس راځو خلاصوو یې. نو لومړی چې راشو د کوډ صفحه کې کوم مشکل نشته، مثال دلته خو هغه نشته. نو راځو دویمې صفحې ته. دغه ځای کې مثال تاسو اوس وینئ دلته په خپله په سکرین کې هم ښکاري چې دا خپله دلته هم نیمایي دي. نو جوړولو نه بعد به څه روغ پاتې شي. نو راځو لومړی د ده ولاړوالی مثال چې دی 180 ده، نو دا ورک کانټینټ کوو او د دغه بل هم ولاړوالی 180 ده، دا هم ورک کانټینټ کوو او د هغه نه بعد سوري هم ورک کانټینټ کوو، د دغه سور هم ورک کانټینټ. دا به چې کله کړو نو دا ټول ښکاره شو. اوس راځو چې مثال تاسو غواړئ د هر موبایل په سکرین باندې مساوي دواړو ته ورکړل شي، مساوي اندازې. نو راځو لومړی دا هم ورک کانټینټ کوو. د دې مثلا تاسو هېڅکله هم دا هغه مه استعمالوئ چې مثال 215 دا به تا په موبایل کې 215 باندې صحیح، خو بیا وروسته د نورو موبایلو کې به یا وړوکی یا به غټ. نو اوس راځو د دغه هغه ته د ده به اوس تاسو راسئ د ده دا وایډ چې ده دا به یو کړئ. دا مو چې کله یو کړ اوس به راسئ تاسو دغه ځای ته د دغه بل به هم یو کړئ. نو دا مو چې کله یو کړ نو د دغه یوې برخې سیسټم خو جوړ شو. اوس راځو دا بله هم دغسې کوو، دا ورک کانټینټ او د دغه دا فیلینګ چې ده دا به هم 0 کوو، 8 درجې ده. نو دا هم 0 کوو او له هغه نه بعد د دغه فیلینګ هم 0 او د دغه دا ولاړوالی هم ورک کانټینټ او سوري هم ورک کانټینټ. نو 180 چې ده 360 کې او شاوخوا فاصلې دې مو ورکړي. نو د هر موبایل شاوخوا 360 نه وي، 360 خو کوم موبایل چې مثال غټ وي هغه 360 نه غټ وي نو هغه بیا د په موبایلو کې مشکل پیدا کوي. مثال په ځینو سکرینونو کې نه راځي او په ځینو سکرینونو کې بیا صحیح برابر وي، خو په هر یو سکرین کې خو نه برابرېږي چې تاسو مثال دلته مشخصه اندازه ورکوئ. نو دا هم دغه څو دا دواړه. اوس راځو دا هم وشو، د هغه نه بعد راځو دغه هم نیمایي دی. نو داسې راځو لومړی د دغه دا هغه چې ده لومړی دا فیډینګ 0 کوو. نو بیا د هغه نه بعد داسې ده دا ورک کانټینټ 150 دلته ورکړي. نو دا خو 150 داسې ده 270 کېږي او بیا شاوخوا فاصلې مو ورسره حساب کړئ 400 کېږي. 400 خو د یو موبایل سکرین هم ما نه ده لیدلی په فلحال ځکه 360 اکثره دي. نو د ده هم دا اوس یو کوو. هغه نه بعد دا هم یو مثال دغسې کې مثال چې هر څومره مثال خپرېږي هغه جای خپله په اندازه باندې هغه کېږي. او د دغه دا فیډینګ که 0 نه وي 0 یې کوئ 0 ده. او دلته نو دغه چټي ده دا به رایسته کړي داسې. نو کوم اضافه شیان هغه به ایسته کړئ. دا هم صحیح ده ټیک شو. میچ فرنټ کوئ نور چې هر څومره رسېږي او داسې ده. دا 360 ده، دا میچ فرنټ یې که نو 360 څه کوئ. د هغه نه بعد هېڅ مشکل نشته. اوس راځو دا د پیج صفحه. دلته مثال ډېرې صفحې ورکړي دي، هر مثال هر پیج ته بېل بېل اکټیویټي جوړه کړې ده. نو موږ یې تاسو ته په یوه اکټیویټي کې درښیو. نو تاسو کولی شئ په همغه هغه کې د کې هېڅ مشکل نشته، فقط دغه ټیکسټ ویو ته فاصله ورکړئ او 0.5 نه وي. نو تاسو دا فقط وایټ یو کړئ، که بیا هم جوړ نه شو دا جوړ شو. نو تاسو دغه 1.5 داسې ده دا ورک کانټینټ کې دلته خلاص هېڅ مشکل نه لري. او بل چې ده نورې اکټیویټیانې به انشاءالله نه وي، اکټیویټیانې نورې نشته.
نو همدغه یې د جوړولو طریقه وه، مثال په هر موبایل په هر سکرین کې مثال مساوي فټ راسي، یعنې پرې نه شي. نو دا هم هغه کسټم ویو یې هم ګورو که کوم مشکل په کسټم ویو کې و هغه هم حل کوو. نو راځو کسټم دلته خو مشکل نشته، دلته هم نشته، دلته هم نشته، مشکلات نور نشته. دلته فقط یو هغه لري، خو دا هم شاید صحیح وي ځکه دلته که هغه نه وي ورکړي نو دا صحیح ده، که دا یې صفر ده نو مشکله دلته یو او دغه هغه ایسي ده، مثال په سور کې میش برانډ ده، مشکل نشته دلته هم خاص. دلته چې ده دا یې 100 ورکړي نو دا ورک کنټینټ کوي، یعنې یو او د دغه ټکس مثال تاسو غواړئ لږ هغسې دا بټن هسې اوږده شي نو د رایټ او لیفټ هغې کې مثال شل ورکړئ، یا داسې طریقه باندې اسانه راځي خو دومره هغه نه کوي. او دلته د دغه دا فیډینګونه هېڅ مه پرېږدئ ځکه چې مشکل بیا همدغلته جوړېږي. دا متن چې دا څومره لږ غټ شي بیا سره ننوتلی یعنې پرې غوندې ښکاري، او که دا فیډینګ یې صفر وي څومره غټ متن وي په دې کم جي کې په اندازه باندې سره جوړېږي. او د دغه شاوخوا فاصله که نه وي نو فاصله یې ورکړئ لږ صحیح ده. نو دا هم د هغه طریقه وه.